سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان اتلان د ساوت افریقا لوبډلې پر وړاندې د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ وروسته د سترو بریا سره هیواد ته راستانه شوله. د افغانستان او ساوت افریقا کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ د افغانستان په کوربهتوب په متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره شولې، چې په دغه درې سیالیو کې دوه سیالۍ افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وګټل او وروستۍ سیالۍ به ساوت افریقا لوبډلې وګټل. د درې نړیوالې ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ د افغانستان لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدلې. دا لومړی ځل و چې د افغانستان کرکټ بورډ د ساوت افریقا لوبډلې پر وړاندې د درې نړیوالې ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ برابره کړې وه، خو په دغه لوبلړۍ کې بیا ساوت افریقا لوبډلې ته ډېره غټه ستره ماته ورکړله. افغان لوبډلې په لومړي ځل سره د ساوت افریقا سره د درې نړیوالې ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ ترسره کړه، چې دغه لوبلړۍ د افغانستان لوبډلې وګټله. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک باندې ګورئ، د ټیک ټاک آیډي هم در سره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.